مزراب د قلم واخلا هر تار دی د سخن ل استرابا نغمه بار کا. قدرمنو او محترم ناظرینو السلام علیکم. زمونږ نننۍ موضوع ده ادب، ژوند او فن. دا درې واړه د یو بل سره مضبوطې رشتې لري او د یو بل نه جدا کېدونکي حقیقتونه دي. کله هم چې د دیو د یو بل نه ته جدا کولو کوشش شوی دی نتیجې ښې نه دي راوتي. په دې موضوع باندې به چې تاسو ته زمونږ کوم ګران مشر خبرې اترې کوي هغه د چا نه پټ نه دی. د پښتو ژبې یو لوی شاعر، د وخت یو لوی ادیب، فنکار، صحافي، دانشور او د پښتو ژبې یو لوی خدمتګار دی. د پښتو ژبې او ادب د پرمختګ دپاره یې بېشماره قربانۍ کړي دي. په نثر او نظم دواړو کې یو مخصوص انداز لري، یعنی جناب اجمل خټک صاحب. زه اوس خپل ګران او لوی مشر جناب اجمل خټک صاحب ته بلنه ورکوم چې هغوی راشي او په دې موضوع باندې تاسو ته خبرې اترې وکړي. جناب اجمل صاحب. چې د کله نه انسان زیږېدلی دی نو خپل ټول فکري، فني او تخلیقي صلاحیتونه هم ورسره زیږېدلي دي. خو چې څنګه د ده ابتدایي ژوند د سادګۍ او وحشتو نو دغه شان دا صفتونه هم ساده او وحشي وو. دې ارتقا وکړه. ارتقا یې څنګه وکړه؟ انساني سماج، سوسایټۍ یا معاشرې دا په خپله ځای ولاړه نه ده، دا په وړاندې ترقي کوي، ارتقا یې کوله. نو چې څنګه دې ارتقا کوله دغه شانت ورسره فکري، فني او د انسان تخلیقي قوتونو هم ارتقا کوله. دا اوږد بحث دی، به پرېږدو. دې ارتقا کې داسې وخت راورسېدو چې په ژوند او فنون لطیفه باندې بحثونه شروع شول او دا سوالونه پیدا شول چې ژوند څه ته وایي، فن څه ته وایي او ادب څه ته وایي، او بیا دا چې د ژوند، فن او ادب خپله کې څه تعلق دی، او یا دا سوال چې ادب د ادب دپاره یا ادب د ژوند دپاره. دا سوالونه را پیدا شول. په دې سوالونو او موضوعاتو ډېرو عالمانو، نقادانو او پوهانو ډېر ژور او اوږده بحثونه کړي دي او عالمانو، نقادانو پې ډېر زړه ستړی کړی دی. زه په دې وخت کې د دې بحثونو د سمندر نه یو څو قطرې په خپله لپه یا چون کې د دې څومره وخت چې نن موږ ته مقرر دی د دې په اندازه ستاسو په وړاندې پیش کوم. زما موضوع فن، ژوند او ادب دی. دا داسې موضوع ده چې دې په هکله یو عالم و نقاد وایي چې د فنون لطیفه او په خصوصیت سره د ادب چې څومره تشریح او تجزیه وشي دومره
دا مونږ ته خپل ټول رازونه نه څرګندوي، یعنی څومره چې باسو شي بیا هم نیمګړی دی. نو زه هم کو ډېر کوشش وکم نو تاسو ته به په دې کې صرف دومره قدر وویلی شم چې ډېرو استادانو، عالمانو او نقادانو چې په دې موضوع باندې څه لیکلي دي یا ما ته را رسېدلي دي، زه به تاسو ته په هغې باندې سرسري نظر واچولی شم. اول به فن ته راشو. فن په مختصر ډول فن عکس دی. د انسان ذهن او زړه چې څه محسوس کي د خپل ماحول نه محسوس کي، نو هغه بیا واپس لکه د آینې منعکس کول یا پیش کول غواړي. چې څه محسوس کي هغه بیا پیش کول او منعکس کول غواړي. دغه انعکاس یا پیشکش ته چې پیش کوونکی د خپل داخلي سیاست صلاحیت، د خپل داخلي سیاست په برکت داسې خوند او رنګ ورکي چې څوک یې لولي یا اوري په هغه هم هغه احساس او کیفیت راولي یا د هغه نه شدت احساس او کیفیت پیدا کوي، نو دې ته فني صلاحیت وایي. او دا فنون لطیفه زیږوي، فنون لطیفه د دې صلاحیت ته زیږي. فنون لطیفه چې په کرښو کې پیښ شي یا رنګونو کې پیښ شي نو نقاشي شي. چې د انسان د جسم د غړو په حرکاتو کې پیښ شي نو نڅا شي. چې په اوازونو، سرونو او آهنګونو کې پیښ شي نو موسیقي شي. او چې په لفظونو کې پیښ شي نو ادب شي. په دې فنونو کې زمونږ لکه چې ما وویل زمونږ نن بحث په ادب دی. د ادب په هکله مختلف نظریې دي او مختلف ویناګانې دي. یو نظریه او وینا دا ده چې ادب تخلیق دی او ادیب خلاق دی. مگر خبره دا ده چې دا تخلیق چې دا خلاق کوي دا د دو څیزونو نه پیدا کیږي. یو د انسان داخلي او ذهني خلش او بل خارجي زندگی. د دې دواړو نه فن، ادب، فنون پیدا کیږي. د ادب په هکله داسې ویلی شي چې ادب د ژوند آینه ده. د ژوند آینه ده، خو داسې آینه ده چې څه منعکس کوي نو هغه هو به هو د خارج نقل یا کاپي نه وي، بلکې ورسره چې څوک پیش کوي د هغه تخلیق کوونکي خپل داخلي کیفیات، تجربات او احساسات هم شامل دي. چې د دې نه نور مختصر کوو نو یو عالم و نقاد وایي چې داخلي کیفیات او خارجي کیفیات د ادب دو بنیادونه دي. دا خبره داسې هم کولی شو چې د ادب داخلي یا ذهني ذوق او خارجي محرکات په
په شریک ادب زیږوي. راځئ چې عمل کې وګورو. که داسې نه وی نو د یوې زمانې شریک هم اثر ملګرو، د یوې زمانې شریک او هم اثر ملګرو که به یو رنګ نشو لیدل کېدی، لکه مخفي، اکبر، ساقي، غني، طوفان، د دو په شاعرۍ کې به یو رنګ نه ځلېده که د خارجي محرکات پکې نه وي. او که بل خوا تش خارجي محرکات او داخلي پکې نه وي نو بیا به مونږ ته چې د دې شاعرانو په فن کې، د دې شاعرانو په ادب کې بیل بیل رنګ ښکاري، نو بیا به دا رنګ نو ټول به یو رنګ. نو دا د هر چا جدا جدا خوند د هغه داخلي شی دی او د ټولو کې یو رنګ، لکه حب الوطني، د ازادۍ د جنگ دپاره ولوله او خلک را بیدارول، دا د ټولو شریک دی، خو دا هر چا په خپل خپل رنګ پیدا کړی دی. نو هغه خارجي محرکات شو او دا داخلي محرکات. اوس دې سره بل سوال پیدا کیږي چې ادب د څه دپاره؟ دا ډېر ژور بحث دی. چې ادب انسان ته څه ورکوي، ادب معاشرې ته څه ورکوي، ادب ژوند ته څه ورکوي. په دې عالمان او نقادان دوه رایې دي، په غټه کې دوه رایې دي. یو دا ده چې ادب د ښکلا د ذوق یا د ذوق جمال انعکاس دی. دې نظریې ته ادب برای ادب وایي. بله نظریه دا ده چې ادب تش د ذوق جمال تسکین نه کوي، بلکې ورسره د ذوق عمل او د حرکت د جذبې تسکین هم کوي. او کنه که تاسو مونږ غور وکړو، تش د ذوق جمال تسکین فقط د استیټک اړخ، جمالیاتي اړخ تسکین خو په ذهني عیاشۍ کې راتلی شي. تسکین په اصلي معنو کې هغه پکار دی چې هم د انسان د ذهن دپاره او هم د انسان د ژوند او جامعې دپاره. ځکه چې مونږ د خپلې جامعې او معاشري غړي په خلا کې نه اوسېږو، نو زمونږ تسکین به حقیقي تسکین الی. تاسو وګورئ چې جامعه خوشحاله نه نو ته فرد څنګه خوشحاله دی؟ نو صحیح تسکین او اطمینان بالی چې جامعه هم خوشحاله او فرد هم خوشحاله. د خارج د تسکین بندوبست هم وي، د داخل د تسکین بندوبست هم وي. خارجي ماحول هم پکې منعکس کیږي او داخلي ذوق او صلاحیت هم پکې. بله خبره دا ده چې ژوند خو په ځای ولاړ نه دی، د ترقۍ په لاره باندې روان دی. نو ریښتونی ادب هغه وي چې خپله هم مخ په وړاندې روان وي او جامعه هم ځان سره مخ په وړاندې بوځي. دا دویمه نظریه ده. دې ته تاسو ادب برای زندگی وایي
او که ادب برای مقصد وایي. دې سره سره یو بل شی دی چې هغه هم د ادب بنیادي عنصر دی، هغې ته روح اثر وایي، د وخت روح وایي. معنا څه؟ معنا دا چې هره زمانه او هر دور خپلې مخصوص تقاضې مسلې لري. نو په هر دور کې هغه مسلې او تقاضې منعکس کیږي. کوم ادب چې رښتیا وي، رښتونی ادب وي، هغه به د خپل دور لکه ما مخکې ذکر وکړو عکاس وي، دا مسلې به هغې کې ذکر کیږي. د هرې زمانې خپل خپل رنګ وي چې زه ورته روحي اثر ویم. بیا په دغه رنګ کې خپل خپل لهرونه وي، بېل بېل لهرونه وي. ولې چې معاشره یا سماج دا د مختلفو طبقو نه جوړ دی. مختلف طبقې مختلف مفادات لري، مختلف تضادات لري، او دغه تضادات او دغه مفادات د مختلفو طبقو او د مختلفو قشرونو په ادب کې بیا په خپل خپل ځای ځان څرګندوي. دا خبره په مختصر ډول داسې کولی شو چې په غټه کې ادب په دوه برخو تقسیم شي. یو هغه ادب چې سوسایټي او زمانه مخ په وړاندې بوځي، هغې ته ترقي پسند ادب وایي. یو هغه ادب چې هغې ته بیا د دې په مقابله کې دی، هغې ته رجعت پسند ادب وایي. مونږ چې انساني تاریخ ته ګورو نو انسان د خپل ژوند په اوږدو کې ډېرې تاریخي دورې لیدلې دي. که مونږ په دې تاریخي دورو کې د هر تاریخ سماج ته، سوسایټۍ ته، معاشرې ته او ماحول ته وګورو او ورسره د هغې دور ادب ته وګورو، نو په واضح ډول لیدی شي چې لکه د ما څنګه ووی د هر دور په ادب کې د هغه دور د هغه زمانې عکاسي شوې ده، او چې څنګه ژوند ځواک په مخ کې روان دی، ورسره قدم په قدم ادب هم مخ په وړاندې روان دی. د دنیا د ټولې دنیا د انساني ژوند مرحلې دورې او په هغې دورو کې د هغې ادب زما د دې خبرې ثبوت پیش کوي. تاسو به د هغې مطالعه کړي. د پښتو ژبې تر دې وخته پورې معلوم ادب دا شروع شوی دی د امیر کروړ د ویاړنې نه او د بیت نیکه د مناجات. دا اولنی دورو دغه دور چې و دا زموږ سوسایټۍ کې د خپلو مټو، د خپل خاندان، د خپلې قبیلې په مټو باندې ولاړه سوسایټي وه، او یا یې د خپلې سوسایټۍ نه زیات خدای باندې تکیه وه. نو تاسو ګورئ په دغه دور کې چې ادب پیدا شوی دی، دا دوه مثالونه ما ووي. په دې دواړو کې یا خپل ټبر کور او کل منعکس کیږي او یا خدای ته رجوع منعکس کیږي. اوس په دې ته راشو چې نن د دنیا ډېره فراخه شوه او د فراخېدو سره ځان سره د انسانیت ټول سره وتړلو. نن انسان د یو ورور په شان دی او دنیا د یو کور په شان دی.
نو پښتون د دې کور او د دې ورورولۍ غړی دی. نو په ټوله دنیا کې چې کوم تحریک چلیږي د هغې نه دی ځان بچ ساتلی شي. په ټوله دنیا کې خلک د جنگ نه تنګ دي، د اصلي نه تنګ دي، امن غواړي. نو ځکه مونږ هم چې د دې دنیا د کور او ورور غړي یو، مونږ پښتانه لیکوال او ادیبان هم د دغې ماحول نه چې په دې دنیا کې جوړ دی ځان ساتلی نه شو. نو زمونږ په ادب کې دغه رجحانات هم را پیدا شول، یعنی جمهوریت، ترقی او امن. نو که نن تاسو ګورئ په ادب کې، په ترقی پسند ادب کې، یا ما چېرته ووایي که ترقی پسند وزارتنګی ادب برای زندگی کې دغه رجحان موجود دی. نو خبرې په دې لنډې کړو چې زما خپله دا مطالعه ده چې د پښتنو ادب د اول نه والې تر اخره پورې ټول په مجموعي ډول سره ادب برای ادب نه دی، ادب برای زندگی دی. تاسو چې کتابونه ګورئ، مطالعه کوئ، تاسو ته به پکې د ادب برای ادب نښې هم ښکاري. خو دا یا د بهر نقل دی یا د بهر نه راوغلی اثر دی. دا د پښتنو خپل طبعي او تخلیقي شی نه دی. ځکه چې د ټولو نه خالص او سوچه ادب چې د یو قوم آینه کیدی شي، د ولس آینه کیدی شي، هغه د هغوی فوک سانګ دي. نو زمونږ فوک سانګ چې تاسو ګورئ هغې کې لکه چې څه مونږ ووایي د اول نه تر اخره پورې ادب د ژوند دپاره دی. داسې هم ویلی شو چې هغه سر ته خبره لاړه شي، چې راغونډه شي، چې پښتون ته بندې او کسبندې د ذوق جمال سره، د تسکین ذوق جمال سره، تسکین ذوق جمال چې کوي نو ورسره د خپل سوسایټۍ او د خپل محیط تسکین او آرامي هم غواړي او په دې طوفان کې کوي. تر دې حده پورې چې زمونږ حسن و عشق اظهار چې مونږ کوو هم پکې دا ما چې ووي ادب برای زندگی عکاس کیږي. د مثال په طور سره پښتنه پیغله خپل خوږ لالي سره خبرې کوي، نو څه ورته وایي؟ وایي که په میوند کې شهید نشوي خوږه لاليه بې ننګه ایله دې ساتي.